هرات ولایت کې ډیره یو شمېر دیني عالمانو او مدني فعالانو د یوې خبري ناستې پر مهال په هیواد کې د شخړو له کبله د ملکي خلکو د ځان او مال پر خوندیتوب ټینګار وکړ. دوی په هیواد کې په شخړه کې د ښکیلو لورو څخه په کلکه وغوښتل چې د جګړې په ډګر کې شته اصول مراعات کړي او د ملکي او بې پرې وګړي مال او ځان خوندیتوب ته اړین پام وکړي. نور حال په ریپورټ کې. په جګړه کې د ملکي بېګناه او بې پرې خلکو د ځان او مال خوندیتوب او ساتنه د نړۍ په ټولو تړونونو او کنوانسیونونو کې اړین اصل دی چې باشکیل لوري دې اصل ته لازم پام وکړي. خو له دې سره سره په وروستیو کې په هیواد کې پر وتلو دیني عالمانو، ټولنیزو فعالانو او مخور باندې مرموز پیچلي او سیستماتیک مرګوني بریدونه زیات او په وروستیو کلونو کې بې ساري وه چې د چارې خلکه دیني عالمان او مدني فعالان سخت اندېښمن کړي او د ملکي وګړو ټولنیز ژوند ورسره ټکنی سوی دی. په هرات ولایت کې مدني فعالان د غرض په کلیو او بانډو کې شخړې خاص ډول د کرنیزو محصولاتو د اخیستنې موسم پر مهال سوځونکې جګړې چې تر ډیره د زراعتي محصولاتو د سوځېدو لامل کیږي اندېښمن کړي او دا لړۍ د ولس د اقتصاد د ټکنی کېدو ستر لامل یادوي. اقتصاد زراعتی یکی از جدیدترین اقتصادات در افغانستان و تعداد زیادی از شهروندان به این اقتصاد وابسته هستند. اگر خدای نکرده نسبت به حفظ محصولات زراعتی و جلوگیری از آسیب دیدگی دهاقین در همین شرایط جنگی کاری صورت نگیره، این مسئله میتونه تبعات بعدی داشته باشه و روند زندگی مردم روستار به شدت آسیب بزنه. بنابراین ما امروز خواهان عزیز شدیم تا در فصل برداشت محصول جنگ ها در مناطق مسکونی و در ساحات زراعتی کاهش بیابد. تا په عین حال کې مدني او ښځینه فعاله فاطمه فراحي وایي چې دوامداره شخړو د ښځینهو پر کاري وړتیاو هم ناوړه او منفي اغیزه کړې او ټولنیز ژوند یې سخت ځنې ټکنی کړی دی. طبعا یک خانمی که سرپرست خانوار است و در ولسوالی زندگی میکنه، امرار معاش از کشاورزی میکنه یا از همون کشتکار خود میکنه، اگر این جنگ ادامه پیدا کنه و جنگ باشه و این هر روز متضرر باشه، ناامنی وجود داشته باشه که این نتونه بره به همون کشتزار خود رسیدگی کنه، خب این زن طبعا معلومه که یعنی مرده حساب کن. بل لور ته دینی عالمان په هیواد کې د شخړې د ښکیلو او متخاصمو لورو څخه غواړي چې په جګړه کې د ملکي خلکو ژوند او مال او دغه راز ملي ګټې او ارزښتونه په پام کې ونیسي. ما به شدت خواهان از اینیم که طرفهای درگیر و متخاصم مخصوصا در منازعات افغانستان باید جدا در رابطه به حفاظت از جان افراد ملکی، منافع از اونا مادی و معنوی جدیت و توجه لازمه داشته باشند. بلخوا په افغانستان کې د ملکي خلکو د خوندیتوب کمیټې او حکومتي چارواکي بیا په جګړه کې ملکي خلکو ته د تلفاتو اوښتو اصلي لامل وسلوال طالبان یادوي چې طالبان یې په کلکه ردوي. متاسفانه در بعض موارد شاهد از این هستیم که در درگیری ها افراد غیر نظامی آسیب میبینند، اما بیشترین عامل مخالفین مسلح دولت هم خیلی محدود. یک ساحه اگر از اثر سهو انسانی، خطای انسانی منصوبان امنیتی ما کدام رویداد رخ بده به گونه همه جانبه بررسی میشه و هر فردی که در سطوح مختلف تخطی کرده باشه به او برخورد میشه. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملکي خلکو د خوندیتوب کمیټې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادعا وکړه چې د څو کلونو راهیسې یوازې تیره اونۍ زیات ځاني تلفات ملکي او بې پرې وګړو ته رسېدلې او پړه هم پر طالبانو ور اچوي. خو طالبان د یونما او افغان حکومت لخوا په دې هکله راپور په کلکه ردوي او دا ادعا یوازې پروپاګاندا بولي.